د علي بن ابي طالب رضی الله عنه مشهوره خبره ده، وی دنیا زمنګ نه روانه ده او آخرت را روان دی. دا ډېره د سوچ خبره ده. هوښیار خلک وو، اوچت خلک وو، په وړه خبره کې هم د هغوی لوی حکمتونه پراته وو. وی دنیا روانه ده، آخرت را روان دی. پرون ځواني وه، نن بوډاوالی دی. پرون ویښته تور و، نن هغه ویښته سپین شو. پرون په ملا کې زور و، په مټو کې زور و، نن هغه زور کمزوری شو. پرون اډوکي طاقتور و، نن هغه اډوکي کمزوري کیږي. پرون د سترګو نظر مزیدار و، نن هغه نظر کمزوری کیږي. پرون سرمن ښایسته وه، نن هغه سرمن ګونجي شوه. او داسې یو قصه روانه ده. نو ستا څه مطلب دی چې د دنیا را روانه ده په تا پسې؟ روانه ده. نو په روان شي پورې نښته دا کمقلتوب دی. بیا هر چې آخرت دی نو را روان دی. نو هوښیار سړی تیارې د را روان شي دپاره کوي. د دنیا خو زموږ نه روانه ده. موږ چې د کمې ورځې نه د مور د خېټې نه راوتي یو، موږ د دنیا نه روان یو. تاسو دې خبرې ته سوچ کړی؟ په کومه ورځ چې موږ د مور د خېټې نه راوتي یو، موږ د دنیا نه روان یو که نه؟ چا 30 کاله سفر کړی تلی، د دنیا نه تلی دی. ګورې تلی په دې معنی دی چې دغه 30 کاله د بیا نه راځي. دا یو سفر ته دنیا کې والی تلی. چا 20 کاله، چا 50، چا 40، چا 50، چا 80، چا 70 کال. چا سفر پوره کړی دی او څوک په سفر روان دی. او ټول روان دي، ولاړ څوک نشته او پاتې څوک نشته. نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی د دنیا هم بچی شتي او د آخرت هم بچی شتي. فکونو من ابناء الاخره، نو شئ تاسو بچی د آخرت او مه کېږئ بچی د دنیا. د آخرت باندې به چېرته دنیا له ترجیح نه ورکړي. او دا درته ووایم که دنیا دې نیمګړې م تېره کړه که نه، او د نیمګړي ما ته داسې سړی وښایې، چیلنج شو ځه، ما ته داسې څوک سړی وښایې چې هغه د دنیا نه تلی او ارمانونه یې ټول پوره شوي. وښایې ما ته داسې سړی ما ته وښایي چې هغه دنیا نه تلی او هغه د سره بیماري نه یې تېره کړي. داسې سړی وښایي چې د دنیا نه تلی او هغه باندې د سره غم نه یې راغلی. یو سړی خو ما ته وښایي که نو چې غم پکې دی، بیماري پکې ده، سوچ او فکر پکې دی، او په آخره کې مرګ دی. دا دنیا نیمګړې نه ده. نو چې دې نیمګړې دنیا دپاره سړی خپل آخرت تباه کړي، نو څومره لوی تاوان کې دی پرېوت. نو هېڅ خبره نه ده. که دا نیمګړی ژوند ته نیمګړی تېر کړي که نه، دا څه خبره نه ده. خو چې آخرت ترې ښایسته وي. لکه یو سړی دی لاړ د الله په لار کې جهاد وکړو. جهاد کې دا خبره ځان سره په زړه کې ساتل پکار دی. ځکه ګران کار دی چې یا خو به روغ راځي یا به نه راځي. دا ډېر ګران عبادت دی. دا دلته موږ د پښتو قالینو ناست یو، داسې واورو سر ورته ړقو رړقو. خو چې یو مجاهد وځي په جهاد کې د الله په لار کې، یا به راځي یا به نه راځي. او که رانلي دا بچي م پاتې، دا ښځه م پاتې، د دنیا دې م پاتې، د هر څه سته پاتې، هر څه ګوره ختمېږي. دا سړی لاړ او دی مړ شو د الله په لار کې. نیمګړې دنیا وه او د ده نه ښه نیمګړې وه. د ده نه بیا ډېره نیمګړې پاتې شو. هېڅ فرق نه کوي، ځکه چې خپل آخرت یې ښایسته کړی دی. همیشه ژوند دغه شان نور عبادات دي، صرف جهاد نه. هر عبادت چې ته کوې نو دنیا له به څه نه څه نقصان نه به ورکې ورکې به. اوس که ته ما ته دا ووایې چې صاحب داسې طریقه راته وښایې چې آخرت وګټم او دنیا ته پکې نقصان نه میلاویږي، نو دا بیا ځان له چې ته څوک وګوري چې دا طریقه راته وښایي. څه نه څه خو به قرباني. ته چې سهار مانځه ته راځي، ته خوب نه قرباني، ته آرام او سکون نه قرباني، ته چې مال د الله په لاره کې لګوې ته پیسې نه قرباني، ته چې اوس دلته دې بیان ته ناستې ډېر څه به قربان کړي ته. دنیا کې بهر چکرې شوې، ګپ شپ شو، خوب شو، نور ډېرې خبرې د نن سبا خو فتنې ډېرې زیاتې. ته د هر څه قربان کړي. نو دین قرباني غواړي. آخرت ته پر دنیا قربانه که فرق نه کوي.
خو که چېرته د دنیا دپاره د آخرت قربان کو که نه نو په لوی تاوان کې پرېوتې